الله وی کنزل بدله کې کنزل نو د والو په بدله کې وهل مکه و بلکې فاستعذ بالله چې ډېر سخت غصه شوي نو بس ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ګوره قرآن موږ ته د غصې څومره ښایسته علاج ښودلی. کله چې سړی قرآن کریم لولي نو هم دی به اعوذ بالله وی را بشي. الله وی واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. قرآن چې لولي هم اعوذ بالله وایه او چې غصه د لراشي نو هم څه به وي اعوذ بالله. من کارو کو بیا وروستو اعوذ بالله ګانې ویو. د غصې دوه علاج شریعت ښودلي. یو ته روحاني علاج وی هغه دا دی چې ډېر زیات غصه شولې نو بس دا ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله به د غصه ختمی. صحیح حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام موجودو یو دوو کسانو جګړه شوه نو دا یو په دې غصه کې ډېر تیز لاړی. داسې و چې دا مرۍ دا رګونه یې راپړسېدلي داسې سور شوی و. نبی علیه الصلاة والسلام ملګرو ته ویلي یو علاج دته زه ښیم که دی وویلې الله به د دې غصې نه خلاص کړي. ویلې څو؟ ویلې دې ملګري ته ووایه چې کله ته غصه کېږي نو ته ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، غصه به دې ختمیږي. دا خو روحاني علاج دی. بدنی علاج دا دی، حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که دې څه دې غصه نه کنټرول کېده نو بیا به د بدن حالت دې بدلې. که ولاړ وي کې بنی، که ناست وي او بیا هم غصه نه کنټرول کېږي په ناسته باندې نو بیا به سملي، که په سملاستو نه کنټرول کېږي. بعضې که نه ډېر سخت غصه نه کیا په دې ملاست هم اوړي راوړي. نو بیا نبي علیه صلات وسلام وایي دا د بلډ پرېشر های شوی دی بیا دې اودس وکړي ځان دې یخ کړي. نو چې اودس دې وکړو په اوبو دې ځان یخ کړه نو غصه به څه شي. او دا تجربه شده خبره ده. په دې روحاني علاج به د غصه الله ختموي ځکه د دغه صحابي ختمه شوې ده دا جګړه چې وه. که دا نه دا بدني علاج استعمال کې که په دیم نو ته یخې اوبه په ځان راواړوه. غصه د بلډ پرېشر نه راځي که نه ګرمایي شي ته یخې اوبه په ځان واچوه چې دا بلډ پرېشر ستا راکوزېږي که نه راکوزېږي. نو دا د غصې ښایسته علاج دی. هم خاوندانو له پکار دی که چې دا د چا ښځې ډېرې زورولي هغوی ته دا طریقه وښایي. انشاءالله کور کې به د امن او د سکون ښایسته ژوند به تېرېږي.